السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته د امیزون په یو بل سیریز کې ښه راغلاست وایم. او دوستانو په امیزون کې اکثره د خلکو کنسپټ په دې نه کلیر چې دا یاره ریویو چې شته وایي، یو ریویو دی یو ریټنګ دی. تاسو سره دا دواړه زه عملاً شریکوم. ګوره دلته اکثره چې کله موږ د ریټنګ خبره راشي نو د ریویو خبره ورسره بیا یو ځای استعمالیږي. مطلب دا دی چې د ریټنګ او ریویو دا یو ځای استعمالیږي. د دې نه څه مطلب دی؟ اکثره ملګرو زه پوښتلی وم چې دا په ساده الفاظو کې موږ ته دا ایکسپلین کا. نو که دا خبره زه ډېره را ساده کړم چې ریویو کمنټس ته وایي. ګوره کله موږ په فیسبوک کې یو څه شی پوسټ کړو، فرض کړه یو عکس موږ پیسټ کړو، نو هغه نه خلک کمنټ وکړي، څوک ورته ښه ولیکي، څوک ورته ډېر ښه ولیکي. نو د هر چا خپله خوښه ده. نو دلته کې دې ته ریویو وایي. نو 220 نه مطلب دا دی چې 20 کسانو په دې کمنټس کړي دي. 98 نه معنا دا ده چې 98 کسانو چې کوم دی په دې کمنټس کړي دی. خو چې دا ښه کمنټ یې کړی دی او که بد کمنټ یې کړی دا نو ګوره امیزون دې له یو معیار ټاکلی دی، ولې چې د هر چا الفاظ بدلي. ځینې وخت کې یو څوک یو چاته مطلب الفاظ یو رقم لیکي خو برداشت یې بل رقم ته وي. نو دې دپاره چې دا کمانډ نه برداشت وشي نو امیزون ورسره دلته کې بیا یو بل دغه مطلب یو معیار یې برابر کړی دی چې دغه معیار ته دوی ریټنګ وایي. مطلب دا پنځه وي. که یو شخص د مربوطه جنس نه 100% راضي وي نو هغه 5 ریویو ورکي. کم لږ کم ته راځي نو هغه کم ریویو ورکي. ګوره زه یو پراډکټ دلته اوپن کوم، دې باندې 98 خلکو ریویو ورکړی ده. معنا دا ده چې 98 خلکو په دې کمنټس کړی دی. نو په آنلاین تجارت کې او په آنلاین کاروبار کې دا یو خواله دی. ولې که موږ فزیکلی یو تجارت شروع کوو او موږ معلومات کول غواړو چې یاره د دغه جنس چې څوک یې اخلي یا د دغه جنس مشتریان د دې جنس نه رضایت لري او که نه لري، نو هلته به بیا ډېره زیاته سخته شي. کم کسټمر پسې به موږ ګرځېږو او هغوی چې کله موږ ته معلومات راکوي نو هغه معلومات ورکولو په وخت کې شاید هغوی مطلب صحیح احساس صحیح نشي کړلی، خپل احساسات موږ ته صحیح بیان نشي کړلی. دا په آنلاین بزنس کې دا امکان پذیره دی. ګوره دلته دغه خلکو نه چې چا پراډکټ اخیستی دی نو هغوی خپل کمنټس پې دلته کړي دي، دې ته ریویو وایي. هغوی دلته ریویو ورکړی ده چې دا چا ګوره یو ریویو ورکړی ده، چا 2 ریویو ورکړي دي، چا 5 سټار ورکړی دی. نو دې نه موږ ته اندازه لګېدلی شي چې یاره دا پراډکټ ښه دی، دا پراډکټ خرابه دی، دا واخلمه وایي نه خلمه. نو خدای دې وکړي چې په دې تاسو پوه شوي اوسئ.